د کندهار په سپین بولدک کې د بیرته راستنېدونکو د ثبت او تثبیت کمیټې مسؤلینو ویلي چې په تیرو 40 ورځو کې له پاکستان څخه د سپین بولدک له لارې 22,283 کورنۍ چې د غړو شمېر یې 123,901 تنه کېږي هېواد ته راستنې شوي دي. په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله د ویجاړ شوو تاریخي ودانیو د بیا رغونې چارې پیل شوې. 2 میاشتې وړاندې د زلزلې له امله دغه ولایت ډېری تاریخي ابدات زیانمن شوي وو. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر د لوګر د میساینک تړوني شرکت له چارواکو سره په لیدنه کې د میساینک پروژې د اجرا په برخه کې د ډېرې همغږۍ په موخه د اوبو او برېښنا د قانون او پټرولیم اطلاعات او کلتور وزارتونو او د تړوني شرکتونو د استازو د ګډې کمیټې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د لوړو زده کړو وزارت ویاند پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه وزارت له بودیجې څخه د علي اباد په تدریسي روغتون کې د 490 میلیون افغانیو په لګښت د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې 250 بستریزه مرکز د جوړولو کار پیل شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د غزې نیمایي وګړي له سختې لوږې کړېږي. د اسرائیل د پوځ مشر په غزه کې د پوځي عملیاتو د ډیرولو غوښتنه کړې. هغه ادعا کړې چې داسې نښې ښکاري چې حماس د غزې تر اړې له 2 میاشتو بمبارۍ وروسته نور له پښو لویږي.